السلام علیکم. ستړي مشه جوړ په خیر. په خیست کې او د ځنې خلک خوست یایي خو موږ خیست ورته یایي. زه نه پوهېږم چې منګل څه ورته یایي دا بې دی نه پوښتنه وکړم. تاسې څه ورته یایي؟ د دې خلکو جالبه کیسه دا ده چې اول خو دا چې په د خیست کې ټول جګ تعمیر دې خلکو جوړ کړی دی. په ګاډه مخکې ورته ووایي چې منګل ټاور مشهور دی خو یا چې نوره خلک ډېر کې دي نوره قومونه او نوره ولسونه. بله جالبه کیسه دا ده چې دا ډېر ستر فامیل دی او دا ستر فامیل لکه ټول ورونه دا رقم دي سره. نو ته ورته وایي دغه سړي حتمن داسې لږ ټیټ شه د دې سړي کواره حتمن پوهېږئ چې چاته ورته دو. خدای دې عمر ډېر لري خو یو ډېر وطن پرست سړي ته او دا هم وطن پرست دی ته څېره ورته دو او دا یې د ده اصلي نوم اصغر منګل چې دی دا یې لږ څه وغږوم چې دغه خلک ویني داسې په ترتیب سره چې د ویني دا اکثره یوه نیم ناسې میره دا ټول یو فامیل دی او مته دا جمع وکړه چې 120 کاسه دي که نه په فامیل فکر وکړه 120 کاسه په هغه کې دي په یوه فامیل کې. بیا دا د ورېنه او د تره زمن دلته ګډ کاروباره کې د ګډ کاروبار څرنګه وکړي ثبوته بیا دوی سره ونه کوي خدای دې نه کړي د اوسه پورې د ورونو د ترو زمنونو په منځ کې دا فرق نشته. دا مو ورور دی عامه تره ځای په دغه ورور سره مو دومره ټیټه جګه نشته لکه یو ترزي سره پوه شوې. د اوسه پورې د کلیوال په کلي کې دا یې نه یو سره پېژندلي چا یې ورور دی دا یې تره ځای دی د اوسه پورې خواخوږۍ ځکه یو ځای پوته شوي نه کیدای شي چې د ترزي سره د ځکه مینه ډېره ده چې حتمن به دستي سره کړې وي. دوستي مې ولر سره خو دستي نه علاوه دغه نور تر زمان مشته پوه شوې. دومره سره خواخوږۍ چې بیخي مو څوک پېژني نه چې دا سرونه دي سره زمان دي په پیسې نه سره راټېږئ نه یوسف سره کوي که یوسف نه کوي نه ولا کوم یو شی نه خو دا غلطه شوه یوسف سره کوي ثبوته بیا سره رټ نه شئ نه رټي. دغه دی یو ښه پیغام یې دې خلکو چې مو ولده ښه ډېر دي او خدای دې نه را ډېر کړي خو اتحاد اتفاق کې شته. یو دلیل یې کیدای شي دا وي چې څه پیسې لیار پیدا کړي دي ځکه دا پیسې لیار چې پیدا کړي بیا خپل سړی دې ښه شي که څرنګه دا پیسو لیار اتفاق نه جوړېږي څوک چې پیسو لیار خپله جوړېږي هر څوک دې وکړی شي چې کور کې اتفاق جوړ کړي پیسې خپله پیدا کړي. بل دا چې مخته دې راوکوي په داسې کې ښکلی رستوران جوړ کړی دی ښځې یې تر پرېږدی که نه یو وخت خو پرېږدی چې ځینې هغوی سیخ وي ځینې ورته جوړ دي نورې خلکو خوښه ده چې څوک فامیل ولې موږ ځینې ورته جوړ کړي دي هغه چې مطلب کوم قوانین حساب کتاب چې دی هغه موږ ورته صرف کړي دي نورې خلکو خوښه ده څوک روچي روتلی شي فامیلي ژوند لري هغه پرې کیسه امر ثاني پرې منتظره ده. بله کیسه ته درته وایې چې خلک درېنې دلته پیسې مصرف کوي که نه خلک یا چې غریبي ډېره ده په دا وطن کې نن سبا یاره خوست خلک داسې خلک دي چې مقصد ښه ځای وویني ښه هوټل وویني بیا دغه ته نه کړي چې ملګری ورسره وي بس چې څه ورسره وي ورکوي صحیح شوه نو دا چې دا ډېر ښه ځای موږ یو داسې ځای جوړ کړی دی چې که پیسې کمې لري انشاءالله چې روچي به چې څه ورسره وي هغه به مصرفوي تاسو به کمې پیسې ولته به خروب ځي ورکوئ چې پیسې ډېر لري هغه پوس جګ نه خدای دې نه کړي. موږ چې خوست کې پنګونه کړې دغې پورې هم کړی چې هر څوک روشي دلته خوند وخلي فکر بدل کړي هغه که غریب دی که موړ دی موږ یې پیسو هغه ډېر نه دی کړی موږ یې وطن او د خلکو یې پوره دا کور کړی. لنډه ده چې دغه تعمیر مخته جوړ شي څه کوله وشول چې جوړ شوی دی دا یاره دا به دریم کول روان وي دریم کول درې کوله کېږي چې دا تعمیر جوړ شوی دی خو دغه پوس منزل کې 2 منزله دي که درې دي درې منزله څلور منزله په دا کې رستوراني دغه یې سکور بیخي نږدې شوی دی او که خدای کړل زه بلکل ته بیا یې ښځې سره رسمه چې مو ښځه یې مو لیڼه یې مو زمن دا به وړه دلې درېږي یې خو محرم چې وي ښځه سره بیا کوم مشکل نشته که نه وشه خو بس صحیح شو بیا هر کله روشې بخیر روشې انشاءالله چې هېڅ شی نشته مننه نه هسې دنه سر ته وخلکې دغه ژوندکای نه دی دی به دا د خیست ښار یې د پوست جګ ځینه روښیي او دوست ته به زه خیست در وښیم خیست نوی شوی دی زه بلا دومره خو هسې چې وینم ډېر نوي ځایونه جوړ شوي دي نو زه به غوړم به بند شي زه څه نه درته یم دا سړی به خیست ښار ټول در وښیي بس سره ملګري شي په بله ویډیو کې